د میرداد د میدان وردګ ولایت هغه ولسوالي چې اوسیدونکي تر ډیره په کرنه مالدارۍ د ژوند چارې پر مخ بیایي، خو د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله سیلابونو زیانمنه کړې. د سیند بسترې له رسوباتو ډک او د خلکو په کرنیزو ځمکو کې بهېدل پیل کړل. تازه د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست له لوري د 4 کیلومتره سیند د پاکولو او پراخولو چارې روانې دي چې ژر به بشپړې او د سیمې د اوسیدونکو ستونزې به ورسره پای ومومي. دوه پروژې په جریان کې دي چې یوه پروژه د لښکري د کلي د ویاله پاکولو ده او یوه پروژه د تنګي سیدانو او د تویکې د رودخانې د بستر پراخوالی ده او پاککاري د لښکري د کلي یو 2 میاشتې مخکې غر ښویدلی و چې د هغه له امله په یاد کلي کې ویاله بنده سوې وه او د خلکو له توان نه یې پاکول نه کېده. نو له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست له لوري د پاککارۍ چارې شروع سوې چې نن ورځ مو ګټه اخیستنې ته وسپارل. راغله دغه لیار بنده شوه کوزه د اوبه وخاطې د پټیو ته رودخانه خوشیول څوک نه وشته اوبه خوشی کو وکوږي نو هغه خطه دغه د تر ولا چې وسی ان شاء الله د فضل خدای وسی وخت ان شاء الله موږ هم د امزه کې وس وکړو. یاد ریاست د سیند بستر پاکولو ترڅنګ د میرداد ولسوالۍ لښکري سیمه کې د غر ښویېدو له امله زیانمنه ویاله هم پاکه کړه. د سیمې اوسیدونکي وایي د ویالې پاکول د ولس له وس وتلی و. ویاله یې داسې خرابه کړې وه چې د عامو خلکو په لاس باندې په ټول عمر کې نه سوی پاکېدله. نو دا چې دا وسیله نه وای او د امارت دا پیشنهاد نه وای دا کار نه وای دا هیڅ وخت نه جوړېدله. او ستونزې خو داسې وې چې تقریبا 2.5 سوه جریبه مځکه د دغو یواله لاندې وه چې هغه خړوبېدله په دغو یواله باندې. نو هغه اوبه باندې وې اوس الحمدلله دا راشولې چې هغه اوبه به انشاءالله ولاړې شي. د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي له اسلامي امارت زیات خوښ دي چې د طبیعي پیښو له پیښېدو سره سم یې ستونزو ته رسېدنه کړې او غوښتنه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې لا زیاتې بنسټیزې پروژې پلې کړي.